أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينة أو لدلو مغكار مدينة أخاهم قرود شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله شعيب عليه السلام ورته اهدي ما قوم ديو على عبادت کوي ما لكم من إله غيره نشته د تاسو لپاره حق معبود ما سوا دی الله نه او په دغه کې بیا دا نقصان ډیر و چې هغه مخکې مو ویلو په کایل کې ټول کې به نقصان کوو غټه کاسه او کرکې کاسه پټې به سره ساتلې ولا تنقصوا المكار والميزان مکه مو وای چاته پیمانه کاسه او ټول تله اني اراكم بخير زوینو تاسو په خیر خدای ښه دنیا درکړې ده اوس دا ښه دنیا په ځان ما دروي وإني أخاف عليكم زويركم پتاسي باندې عذاب يوم محيط عذاب دي ورځ چا پیریدون کې د پتاسي باندې فسخته او په عذاب سره ويا قوم يدما قوم اوفوا الميكال والميزان بالقسط ورکوي تلا خيل پیمانه او تلا په عدل سره ولا تبخسوا الناس اشياءهم مور کوي کما وي خلقته شيان دي ولا تعصوا في الارض مفسدين مگر زي په تیزی سره په ځکه کې په داسې حال کې چې فساد کوونکې ولې بقیت الله هغه باقی رزق پاتې کړی شوی دی الله د طرف نه تاسو ته خیر درکم د تاسو لپاره کوم مؤمنین که مؤمنینې دا چې په حرام یې ډیروي طریق نه هغه حلال لږ دی وي خو هغه خیر دی تاسو لپاره وما انا علیکم بحفیظ او نه ام زه په تاسو باندې ډیر ساتونکی شعیب علیه السلام بل موضوعونه ډیر کړه نو دوی د پسخان نه ورته وی قالوا دا قوم یا شعیب علیه السلام اصلاتک تأمرک ایدت المستات امر کوي ان نترک ما يعبد اباؤنا چې پرېږدو موږ هغه خدایان چې دی هغه خدایانو د موږ په عبادت کوو او ان نفعل باموالنا او یا اوکم په خپل مالو کې ما نشاء هغه چې ځخوا کوي د خپل مال ته نه پرېږدي چې څوک کې کوو په خپل خواکه باندې دنیا خو دې موږ د ما مخکې د ټول مسلمان به دا عقیده وي چې دنیا د الله ده ما سره امانت ده نو د الله په حکم به کې چلیږي او دې ځان بولي نو خپل فکر کې چلیږي انک لانت الحلیم الرشید دایم دې پسخان نو ورته ویل ته خو دې باوقاره اولیاء من دون کې سره ته څنګه د خبرې کوي قال شعيب عليه السلام يا قوم إنما قوم أرأيتم تاس ما تخبر راكي إن كنت على بينة من ربي كزيم فيو كارا دليل لجانب رب قبلنا ورزقني منه رزقا حسنا أو علامات دخل طرف رزق راكي رزق نيم شعيب عليه السلام دير مالدار او بیا دې ته وی ګوري زه داسې نه کوم چې تاسو ته وایم چې د خلکو سره پام کوي په ټول کې نقصان نه ورکوي او زه په خپل نقصان ورکوم اول دا شی په زه په ځان جاری کوم تاسو باندې خو نه کوم نو که داسې وایي چې ما تنقیص کړی تطفیف مې کړی د پردی حق مې خوړی تاسو ته مې ویلی چې داسې تاسو مه خورئ نو تاسو ویلو چې په خپله کې او ګټې پکې او موږ باندې کې وما اريد ان اخالفكم او زه اراده نه لرم چې زه مخالفت وکم د تاسو نه الا ما هغه شی ته انهاکم عنه چې زه تاسو دی غنه منې کوم ان اريد زه اراده نه لرم الا الاصلاح مگر د اصلاح د تاسو مستطاعت چې تاسو مې طاقت وي نو وما توفيقي الا بالله نشته توفیق د ما مگر په الله تعالی باندې دا عليه توکل ته په الله ما توکل کړی او الیه انیب او دا الله ته وزبر کراچ کېږم او ګوره مخالفت دې د ماما کوي ويا قوم ادما قوم لا يجرمنكم شقاق حاصل دې کې تاسو ته دښمنی دې ما اندا خبر یصيبكم چې وبرسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح چې ونه رسیږي تاسو ته په مثل د هغه عذاب چې رسیدل قوم د نوح عليه السلام ته یا قوم د هود عليه السلام ته یا قوم د صالح عليه السلام ته وما قوم لوط منكم ببعيد قوم د لوط عليه السلام خو درنه لري نه ده یا په زمانہ کې ځکه تر یو نور نه دا شاته شعیب علیه السلام د قوم د زمانې نه مخکې دغه وخت نږدې د لوط علیه السلام قوم تباه شوی یا په مکان کې خو وطن هم در نږدې دی چې هغه حالات تاسو په سترګو لیدلي واستغفروا ربکم مغفرت وغواړئ د رب خپل نه ایمان راوړئ ثم توبوا الیه بیا رجوع وکړئ الله ته په طاعت سره ان رب رحیم ودود بشک رب دې ما چې د ډېر مهربان او محبت والا ده د مسلمان سره محبت کوي دښمني نه کوي قالوا بیا دی ورته یا شعیب علیه السلام ما نفقه كثيرا مما تقول موږ نه پیګو په ډیرو خبرو چې دا ته وایي و انا لنراك فينا ضعيفا موږ تاوینو په موږ خپل مابین کې ضعیف کمزور ہے دی ویلو د جنگ دی مقابله نه
خو قوم د ډېر د دغه عزت ته په موږ باندې دی. دا په قوم کې چې کوم کافران دي مشران دغه عزت ته دغه د وجې نه څه نه درته وایي کنې ته به هم نه وایې پرېښی. نو دی ورته چې بدبختو اما د قوم لحاظ کوئ د هغه په تاسې په زړو کې عزتمند دی او الله تعالی پرېږدي چې زه د الله نبي یم دغه عزت د تاسې په زړو کې نشته. ولولا رحمتک لرجمناک که نه وای دغه قوم د ته موږ به ته سنګسار کړی وې وما انت علینا بعزیز ته نه یې په موږ باندې عزتناک. قال شعیب علیه السلام ورته یا قوم ای د ما قومه ارهدي اعز علیکم آیا د ما خپلوان په تاسې باندې ډېر مخور او عزتمند دي من الله د الله تعالی نه او اتخذتموه تاسې نیولی ده د الله تعالی وراءکم شاته ظهریا شاته هم غورځولی د هغه طرف ته بلکل پام نه کوئ. ان ربي بما تعملون محيط بشک رب ما په هغه کارو چې تاسې کوئ احاطه کوونکی د الله د علم نه یو شی نه دی وتلی نو د تاسې د عمل جزا به الله تعالی درکوي. ویا قوم اعملوا على مكانتكم ای د ما قومه چې نه منئ نو تاسې په خپل حال د شرک عمل کوئ. انی عامل زه په ایمان کې عمل کوونکی یم. سوف تعلمون زر د پوه بشئ من یاتیه عذاب چې څوک د چې رابشي هغه ته عذاب یخزیه چې رسوایي کړي ومن هو کاذب او څوک د دروغجن. ورتقبوا انی معکم رقیب انتظار کوئ تاسې د خپل عاقبت زه هم انتظار کوونکی یم د تاسې د عاقبت چې الله تعالی به څه در سره کړي. ولقد جاء امرنا ولما جاء امرنا کله چې راغی حکم د عذاب د موږ نجینا شعیبا نجات مور کو شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا معه او هغه کسانو ته چې ایمان راوړی و د ده سره برحمت په رحمت سره منا د موږ د طرف نه واخذت الذین ظلموا الصیحه ونیول هغه خلک چې ظلم یې په ځان کړی و چیغې د جبرائیل علیه السلام فاصبحوا فی دیارهم وګرځېدل په خپلو کورو کې جاسمین مړه وچ کلک پراته کأن لم یغنوا فیها لکه ګواکې چې په دغه کلي کې بیخي څوک اوسېدلی نه. الا بعدا لمدین خبردار لرېتوب د خدای د رحمت نه قوم د مدین ته کما بعدت ثمود لکه څرنګه چې لرېتوب د خدای د رحمت نه سمودیانو ته